السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انس رضي الله تعالى عنه وايي مشت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل د رسول الله صلى الله عليه وسلم دا پیغام ټول امت لره دی. اکثر الصلاة علی یوم الجمعه، تاسو ډیر درود وایست جمعه په ورځ باندې پر ما باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو درودونه ما ته رارسیږي. او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین به د جمعې په ورځ باندې ډیر درود وایه. او د غرنګ زید بن وهب وایي ما ته عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ویل د جمعې په ورځ باندې مخامخ درود شریف وایه. زر واره به درود شریف پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وایه او هغه دغه درود شریف وایه: اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد النبی الامي صلی الله علیه وسلم. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د درود ویلو توفیق را نصیب کړي چې ډېر درود شریف ووایو. صفحه اوه اتیایمه، جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الانام صلى الله عليه وسلم. په درود شریف کې زموږ تاسو د دنیا او د آخرت سعادت دی. په درود شریف کې زموږ تاسو د دنیا او د آخرت خیر دی. په درود شریف کې زموږ تاسو د الله جل جلاله رضا په درود شریف کې نغښتې ده. د الله جل جلاله رضا په درود شریف کې ده. نو که څوک درود شریف ډېر وایي الله جل جلاله به ورڅخه راضي سي او محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورپکښې پیدا سي. محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم که په یو انسان کې رالی، هغه باندې به په دنیا کې الله جل جلاله د جنت بوی وویني. د جنت بوی به پزې ته راورسېږي. سعد بن ربيع رضی الله تعالی عنه یو صحابي و، په بدر کې هم برخه اخیستې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به حاجان راغلل، حاجانو ته به دعوت و بلنه د اسلام ورکوله. د مدینې منورې څخه څه انصار تللي وه. په مینا کې هجرت لا نه دی سوی، د رسول الله وسلم نه به سوی دی. یو ملاقبه ورته ویل کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر د حاجانو ګرځېدی، د اسلام بلنه به ورکوله. کافران به بیا ورپسې وه، دا خلکو ته به ویل دا لیونۍ دي په کول یې ما کوي. او هغه دومره سخته ورځ وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وسوله چې تا کومه ورځ ډېره په تکلیف وه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل یوم العقبه باندې زه ډېر زیر سولم، ډېر ما سپکاوی و توهین وسو. سعد بن ربيع رضی الله تعالی عنه هلته د څو مسلمانانو مشر سو، ایمان یې راوړی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وعده وکوله. د احد په ورځ باندې سعد بن ربيع رضی الله تعالی عنه و سعد بن معاذ ته وایي والله العظیم د جنت بوی د احد له خوا راځي، وینم یې. په دغه ورځ باندې چې کافرانو حمله وکوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کافران ډېر راځندې سول. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکول څوک په نوم ځانونه پر الله جل جلاله خرڅ کړي. د انصارو سه صحابه کرام ولاړ سول، جنګ شروع کړي، مهاجرینو جنګ شروع کړي. کوم چې مشرکین ډېر و، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځندې سول. رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ وکړي څوک ولې دا کافران له ما وګرځي وهو رفیق فی الجنه، هغه به په جنت کې زما ملګری سي. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه چې دا خبره واورېدله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک به دا کافران له ما وګرځي هغه به بیا په جنت کې زما ملګری. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه مبارک څه فرمایي: الجنه رفیق من، په جنت کې به څوک زما ملګری په زور نارې کې بیا البلا رفیق رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الجنه. ادی وای پر داسې لمبه او پر داسې شوق او پر داسې مینه باندې د کافرانو مخ ته ور وځغستل. الجنه هغه جنت چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړې په مینا کې، موږ مالونه او ځانونه قربان کړل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره مو هر څه ستړي وکولې د دغه جنت لپاره. نن وخت د وفا رالی، وفا به کوو په خپلو وعدو سره.
الجنه زه په جنت کې د چا ملګری یم؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری به یم. سعد بن ربیعه رضی الله تعالی عنه ور وولېدی کافرانو ته، داسې سرونه یې پرې کړل په دغه ورځ باندې، او داسې سرونه یې د کافرانو پرې کړل، کافران یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه دغه کله وګرځول، په ده کې 80 زخمه جوړ شول. نو چې جنگ ختم سو، رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم دغه ور واستاوه. په یو روایت کې راځي چې ابی بن کعب و، په بل روایت کې راځي چې محمد بن مسلمه و دغه یې ور واستاوه چې تاسو واسې د سعد بن ربیعه رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړي چې څه حال دی، د شهیدانو معلومات وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې له دې جنګه فارغ شو، اول خبره یا اول څه چې ده وکول هغه دا و ما فعل سعد بن ربیعه، واسې معلومات وکړي په هغه څه سوي دي، څنګه دی. یو صحابي ولاړېږي وایي زه به معلومات راوړم، نو هغه چې راځي ناره کوي داسې اواز کې یا سعد بن الربیع، یا سعد بن الربیع، ای سعد چیرې اواز وکړه، دی زخمی دی، د غږ نه دی. بیا غږ ورباندې وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ستا معلومات کوي. وایي ده اواز وکړي، اواز یې ډېر کمزوری و، دلته له بدانه څخه وینه تللې وه او 12 غشي په نس کې لګېدلي وو. انو بیا ده چې غږ وکړي په یو نرم اواز لکه سړی چې ډېر پر ځان تکلیف راولي. نو ابی بن کعب یې زه وارلمه ده ته ودرېدمه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ستا پوښتنه کوي چې ستا حالات راوړم، ستا څه حالات دي؟ دول به زه د مرګ سره مخامخ یم او روان یم، مرمه شهید کېږم، او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې زما سلام ووایه او دا ورته وایه جزاک الله خیر ما جزا نبیا عن امتی. نو وایي سعد بن ربیعه راته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک باندې مې سلام ووایه، ورته 12 غشي په نس کې لګېدلی یم، او زما قوم انصارو ته هم سلام ورسوه. هغو ورته ووایه چې سعد بن ربیعه تاسو ته څه فرمایي؟ الله 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 دې مقسم هغه وعده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په شپه د عقبه کې وکړه، لیلة العقبه په مینا کې، او که ستاسو په سترګو کې دومره زور و چې روڼ یې کوي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ور ورسېدی، هېڅکله به تاسو بیا د الله په حضور کې خلاص نه سئ، الله جل جلاله به پوښتنه درڅه وکړي. ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه وایي زه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته رالم، د سعد بن ربیعه خبرې ورته وکولې، او رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلې ته مخامخ سو، لاس یې پورته کړل، ویل اللهم الق، الله سعد ستا سره ملاقي که وانت عنه راض، چې ته له ده راضي یې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک امر وکړي چې راوړي د خپل اکا حمزه بن عبدالمطلب سره یې ښخ کړي. نو سعد بن ربیعه رضی الله تعالی عنه دا مقام په محبت سره پیدا کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت یې وکړي، الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري ور نصیب کړه په جنت کې، رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری به یې په جنت کې. ابوبکر زبیري وایي یو سړی ابوبکر صدیق راتنو ته ورغلی، د ابوبکر صدیق راتنو سره د سعد بن ربیعه رضی الله عنه کوچنی لور، او ابوبکر صدیق راتنو به مچه کړه په غېږ کې به کښېنول، هغه ورته هذا ابنتک یا ابابکر، دا ستا لور ده یا ابوبکر؟ ابوبکر صدیق راتنو ورته ویل نه دا زما لور نه ده، دا دغه چا لور ده چې تر ما خیر ده، دا د سعد بن ربیعه لور ده، چې هغه یوم العقبه کې د نقباء څخه و، او بدر کې حجر سوی او په احد کې شهید شو. سبحه
نپنځوسمه الرسول في قلوب اصحابه صلى الله عليه وسلم. او دغه رنګه صفحه 154 سعد بن الربيع الانصاري النقيب الشهيد. نو دغه ابي بکر صدیق راتنو چې د لور تنازل کاوه خو د شهید لور وه، نو د شهداو اولادو ته به د شهید ملګري ډېر احترام او قدر ورکوي، ځکه شهیدان هم حق لري پر ژوندو باندې. د شهیدانو حق هم دا دی چې هیر یې نه کړو، دی به نه کېږو لکه افغانان. زما یو د اکا زوی شهید سو، ورور مې شهید سو، اکا مې شهید سو، تر اوسه چا پوښتنه نه ده کړې چې هغه ملګري تر اوسه زموږ دروازې ته نه دي درېدلي. خوری مې شهید سو، امریکانو په ډرون بمبار کې شهید کړي. نه کاله بعد یعنې نه کاله به کېږي انشاءالله په 2014 کې 15 14 16 17 19 20 هغه دي 7 کاله بعد که 8 کاله بعد یې هم زه په پسې سو معلومات مې وکړي، خو هغه همسنګره چې له ده سره وه په هغو کې دا احساس فکر نه و چې دغه زموږ ملګری شهید دی، خو مور ته قبر هم نه دی معلوم، پلار ته قبر هم نه دی معلوم. شهیدان حق لري، کوم د شهیدانو سره خیانت وکړي که هر چا وکړي، الله جل جلاله بل ایمان اخلاص کړي، الله بل شرین ایمان اخلاص کړي. لکه و چې مو لیدل هم د جامع الازهر فارغه وه، دکتوران وه، په علم و په فقه و په تفسیر کې دکتوري اخیستې وې، خو هغه دي چې داسې خره کافران جوړ شول چې د الله په مخلوق کې بني. نو دا د شهداو سره خیانت و، دا د شهداو له ایتمانو سره خیانت و. که څوک د شهیدانو د ایتمانو سره خیانت کوي، الله به ایمان په کفر وربدل کړي، الله جل جلاله به جنت په جهنم وربدل کړي، الله به خپل رحمت په قهر باندې وربدل کړي، الله جل جلاله به په ورځ د قیامت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار نه ورباندې وکړي. نو ابي بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د سعد بن ربيع رضی الله تعالی عنه لور په غیږ کې ګرځوله، ولدا د شهید لور ده، دا د شهید لور ده. نو الله دې موږ ته فکر راکړي چې د شهداو احترام وکړو، د شهداو د اولادو د قریبانو، و الله جل جلاله دې زموږ محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.